السلام علیکم استاذه. وعلیکم السلام. استاذه بله. دغه دی ما ویل چې سبا خو څلورم امتحان دی ستاسو، نو زموږ څخه امتحان اخلي، نو موږ کوم ځای وګورو د کتاب؟ نو کوم ټولګی دی او کوم مضمون دی؟ زما څو مضمونه دي؟ 12مې بعد تاریخ کتاب مو دی استاذه، ته موږ سره تاریخ په برخه کې. نو ورسې کتاب زده کړئ، کتاب خو درته پروت دی در سره ستا وخت کتاب زده کړئ. استاذه ته موږ سره یو فصل ویلی دی، نو موږ ټول کتاب څنګه زده کړو استاذه؟ څنګه یو فصل مې ویلی دی؟ ته ورسې ادارې ته حاضري وګوره، مکمله میاشت حاضر یم، خپله سیم ته نه راغلی ما او لیدلی مې هم نه ته په سیم کې. استاد زه نه وایم چې په اداره کې حاضري نشته، خو موږ ته یو فصل ویلی دی، نو اوس موږ د کتاب څنګه زده کړو؟ اضافه خبرو ته اړتیا نشته، کتاب درته پروت دی، د تاریخ کتاب دی، 12م صنف له الفه څخه تر یا پورې مکمل به زده کوئ. سبا الاخر امتحان دی، بیا په ثانیه کې خبرې سره کوو. استاد دا لنډیز وایو، هغه خلاصه زده کړو، څه شي زده کړو؟ د څه شي خلاصه؟ مکمل نیټې راځي، مکمل نیټې راځي. ګورګین کله پیدا سو، د چا زوی و، اول درس په کم تاریخ څو بجې وي چې اول درس ویلی دی. همداسې فرعون څنګه پیدا سو، چې دی پیدا سو کومه دایه چې ورته راتله د هغې دایې نوم څه و او کومه نیټه و څو بجې وې. دغسې پسې ځه شداد څنګه پیدا سو، پر کومه خاوره پیدا سو، ساعت څو او کومه نیټه وه، ټولې نیټې راځي. ورسه زده کړه، درس زده کړه، لاړ شه. استاذه ته اوس د تاریخ خبرې مه کوه، خبرې مه کوه. یا ما ویل اوس تاسو خو دا د حافظې امتحان اخلئ، دا خو د تاریخ امتحان نه دی، دا خو چیرې زده کوي؟ موږ ته حافظه مهمه ده، د حافظې امتحان اخلو. دا زما مضمون دی، په دې مضمون کې نه رئیس لاس ونه کولی سي، نه وزیر لاس ونه کولی سي، او نه د مدیر هېڅوک لاس ونه نسي کولی. سبا الاخر د امتحان په ثانیه کې خبرې سره کوو. لاړ شه، که دې بله خبره وکړه بیا نو سبا پر پرچه باندې لیکم بد اخلاقي، بیا صفر نمرې درکوم. لاړ شه. سمه ده، بخښه کوم. ژبه انسانان دي. وان استاد څنګه ځان ثابت کړي چې زه یو تکړه استاد یم؟ استاد باید داسې پوښتنې ولیکي چې کلي ورڅه ورکه سي، باید خپله نه وي خبر چې اوس دا ما څه شي لیکلي، څنګه پوښتنې مې کړي دي. هر یو ورځ کښېني استاد یواب ته راغلی، بل هفته نه راغلی، هم ستا د خیره خدای مو خوار نه که زه د مطالعې څه وایستلم.